د 2019 میلادي کال ټي10 لیګ له افغان لیګ وروسته پیلېږي. سلام او مینه خوږو دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د عربي متحده اماراتو غوره کرکټ لیګ چې له نورو لیګونو څخه توپیر په اورونو کې دی د اکتوبر په 23مه نیټه پیلېږي. له دې وړاندې به د افغانستان کرکټ لیګ په شارجه کې پای ته رسیږي او بیا به ټي10 لیګ پیلېږي. د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ د اکتوبر په 5مه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 21مې نیټې دوام کوي. تیر کال د افغانستان کرکټ لیګ لومړی پړاو بلخ لوبډلې ګټلی او لوبډل مشر محمد نبی اساخیل و. د ټي10 لیګ دریم پړاو به د نومبر میاشتې تر 3مې نیټې دوام وکړي. تیر کال په دې لیګ کې شاپور زدران، شفیق الله شفق، راشد رحمان، شهزاد محمدي، شرف الدین اشرف، ګلبدین نایب، دولت زدران، نجیب الله زدران، سمیع الله شنواری، حضرت الله زازي، ظاهر خان او مجيب رحمان لوبېدلي وو. په دې لوبو کې 8 لوبډلې شاملې دي چې کریلا نایټس لوبډلې په 2019 کال کې لومړی ځل اتلولي د آین مورګن په لوبډل مشرۍ کې یوړه. دوهم ځل اتلولي بیا نارثرن ویررز لوبډلې چې ویسټ انډیزیان پکې لوبېږي وګټله او دریم ځل اتلولۍ باندې 8 لوبډلې بختونه وازمایي. په ټي10 لوب کې پښتون لوبډله، کیرلا نایټس لوبډله، مرتا اربینز، پنجابي لیجنډز، کراچیانس، نارثرن ویرز، راجپوتس او بنگال ټایګرز. خو تیر کال پکې د سندیانو لوبډله هم ولوبېده. رشید خان تیر کال له اربنیز لوبډلې سره، سمیع الله شنواری له سندي لوبډلې سره، شهزاد له راجپوتس لوبډلې سره، شفاق شرف الدین شاپور بیا له پښتون لوبډلې سره ولوبېدل. ظاهر خان له پنجابي لیجنډز لوبډلې سره لوبېدلی و. نو مینه او مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره همدغه چینل ستاسو په خدمت کې دی. خامخا یې در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.